بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. نن د مایکروسافت وینډوز 10 په ایکسپلوریشن کې موږ تاسې په یو ډېره مهمه موضوع باندې غږیږو. هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي د یو فایل هایډ کول. هایډ کولو څخه مطلب څه دی؟ د یو فایل پټول. د مثال په ډول زه راځم د یو فایل ته. دا فایل تاسو وګورئ، په دې زه ښی کلیک کوم او راځم د دې فایل پراپرټیز ته. کله چې زه د دې پراپرټیز ته راشم، دلته تاسو وګورئ یو آپشن موجود دی، هیډن. هیډن مطلب څه؟ دا فایل زه پټوم، هایډ کوم. زه په دې کلیک کوم، ورته وایم اپلای او بیا اوکې. اوس ګورئ دا فایل په حقیقت کې هایډ شو، خو زه تاسو ته وایم چې ولې اوس موږ ته نه معلومیږي، یا څه فرضاً یا ولې موږ ته بیرته ښکاري. یا زه د انټرفیس فولډر ته راځم، په دې ښی کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم، ورته وایم هیډن او بیا اپلای. او دلته ګورئ دوه آپشنه موږ ته راکوي. چون دغه چې یو فایل و، صرف یو فایل و، موږ مستقیم هایډ کوو، خو دلته موږ ته دوه آپشنه راکوي. اپلای چینجز ټو دس فولډر اونلی، صرف همدا فولډر به هایډ کی. او که موږ د دویم آپشن انتخاب کو، اپلای چینجز ټو دس فولډر ان سب فولډرز ان فایلز. څه معنا؟ نه تنها چې دا فایل به هایډ شي، بلکې د دې په داخل کې چې کوم فایلونه دي، کوم فولډرونه دي، هغه به هم موږ ته څنګه شي؟ هایډ به شي. څه معنا؟ دلته لږ څه تشریح کوو. موږ تاسې دا یو فولډر لرو، زه د لیکل یو څه ډبلو. موږ تاسې دا یو فولډر لرو د NTFS په نوم باندې. که زه صرف دلته موږ راشو او دغه آپشن ورته انتخاب کو، دا لومړی آپشن، نو دا به صرف همدا فولډر څنګه کی؟ هایډ به کی. صحیح شوه؟ خو که موږ دویم آپشن انتخاب کو، اپلای چینجز ټو دس فولډر ان سب فولډر، دا لومړی حالت دی. په لومړي حالت کې به صرف دا فولډر هایډ شي. کله چې موږ دا فولډر ان هایډ کو، داخلي فایلونه به ټول ان هایډ وي، هغه به موږ ته ښکاري. خو دویم آپشن چې موږ انتخاب کو، هغه دویم آپشن چې کوم دلته دی، په دې کې به دا فولډر هم هایډ شي او د دې په داخل کې چې کوم فایلونه دي، فولډرونه دي، ډیټا ده، هغه به ټوله هم څنګه وي؟ هایډ وي. یعنی موږ ته به بیا ضرورت پیښیږي چې موږ هغه هم څنګه کو؟ ان هایډ کو. نو نارمل چې کله تاسو یو فایل هایډ کوئ، یو فولډر هایډ کوئ، د دویم آپشن به انتخابوئ. اپلای چینجز ټو دس فولډر سب فولډرز ان فایلز، دا موږ انتخابو اوکې او بیا اوکې. اوس ولې دا موږ ته ښکاري؟ ځکه ښکاري چې زما په کمپیوټر کې یو آپشن آن دی. هغه آپشن څه شی دی؟ ګورئ موږ تاسې راځو، وبښئ زه دلته راغلم رن ته، زه سټارټ ته راځم. دلته موږ تاسې لیکو فولډر آپشن، فولډر آپشن، سټارټ، یا تاسو سرچ ته هم راتلی شئ. دلته زه لیکم فولډر آپشن. د سرچ د راوستلو دپاره موږ تاسې په ټاسک بار باندې ښی کلیک کوو، سرچ ته راځو او ورته وایو شو سرچ آیکن. د سرچ آیکن به هلته ښکاره شي. دې ساحه کې موږ تاسې څه لیکو؟ فولډر آپشنز. فایل ایکسپلورر آپشنز دا موږ ته ښکاره کوي. په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به راشئ په دې کې ویو ته. په ویو کې دلته شو هیډن فایلز ان فولډر څنګه دی؟ انتخاب دی. که دا موږ ډونټ شو هیډن فایلز کو، اپلای کو، تاسو اوس دې فایلونو ته ګورئ هایډ کیږي. تاسو ولیدل؟ ورک شول. هغه فایلونه او فولډر چې ما کوم هایډ کړی و، هغه څنګه شو؟ ورک شو. په دې حالت کې به تاسو څه کوئ؟ چې کله تاسو هیډن فایلز یا پټ شوي فایلونه، یا غایب لفظ ورته نشو ذکر کولی، بلکې پټ شوي فایلونه یا هایډ موږ تاسې ورته وایو، دا بیرته څنګه ځان ته ښکاره کوو؟ بیا موږ تاسې راځو فولډر آپشن ته او په دې ځای کې سرچ کوو فولډر آپشن. بیا راځو فایل ایکسپلور آپشنز ته، په دې ځای کې ویو ته راځو، شو هیډن فایلز دا انتخابو، اپلای. تاسو ولیدل زموږ هماغه دوه فایلونه، یو دا دی کمپیوټر 2 په نوم باندې،
او بل د انټیفیس په نوم باندې. دا دواړه موږ ته ښکاره شول. نسبت نورو فولډرونو او نورو فایلونو ته دا یو څه خیره دي، داسې رنګ کمرنګه دی. په دې خاطر باندې ځکه چې دا موږ هایډ کړي وو که نه، هایډ دي. کله کله ستاسو ته ضرورت هم پیښیږي، دلته یو بل اپشن هم شته، hide protected operating system files recommended. کله کله که وایرس ستاسو ډیټا هایډ کړي وي، یاد لرئ ملګرو، بیا تکراروم دا خبره، که وایرس ستاسو ډیټا هایډ کړي وي د هغې ډیټا د ښکاره کولو دپاره به تاسو فولډر آپشنز ته راځئ. دغه آپشن دی hide protected operating system files. دا نارمل داسې انتخاب وي، دا به هم تاسو چک مارک بل دی کوئ. دلته تاسو نه بیا پوښتنه کوي you have chosen to display protected operating system files. وایي تاسو هغه بند شوي د اپریټنګ سیسټم فایلونه هم خلاصول غواړئ. موږ ورته وایو یس اپلای. نو که چیرې وایرس ځینې وخت ستاسو فایلونه بند کړي وي، هایډ کړي وي، او د دې آپشن په واسطه باندې show hidden files folders in drives د دې په واسطه باندې نه ښکاره کیږي، بیا موږ تاسو څه کوو، بیا موږ تاسو راځو show hide protected operating system files. دغه آپشن هم څنګه کوو، ان چک کوو، اپلای کوو، اوکې کوو. داسې موږ کولی شو خپل هیډن فایل څنګه کوو، بیرته ان هایډ کوو، یعنې ځان ته ښکاره کوو. اوس خو موږ دا ځان ته ښکاره کړه، غواړو د هایډ د موډ څخه بلکل وباسو، یعنې داسې خیره دی. په دې باندې موږ ښی کلیک کوو، بیا راځو پراپرټیز ته، دغه هیډن آپشن لرې کوو، اپلای، او دا آپشن انتخابو اوکې، او بیا اوکې. اوس وګوره بلکل رنګ تازه شو. دا هم همداسې کوو، ښی کلیک، راځو پراپرټیز ته، دا د هیډن آپشن لرې کوو، اپلای، اوکې. په دې شکل موږ کولی شو یو فایل فولډر هایډ کو، او که چیرې هایډ وي نو څنګه کولی شو بیرته ان هایډ کو، او یا دا چې بلکل د ان هایډ د موډ څخه وباسو. امید ده چې د ایکسپلوریشن دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي او یو څه مو ترېنه زده کړي وي.